جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. ولما جاءهم كتاب من عند الله. د دې آیتنا دا ولقد جاءكم موسى بالبينات آیت نمبر 91 پورې دا اوس دې ته یو بل خطاب دی او د دې خطاب او د دې مخکینی خطاب فرق دا دی چې مخکې خطاب داو چې د ټولو انبیانو انکار کو. دا خطاب خصوصي خطاب دی چې د دې پیغمبر نه انکار کړی دی، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم انکار کړی دی. د قباحت دی د دې انکار. یو تاریخ واورا چې د آیت نه کوم معلومیږي چې يهوديانو ته په تورات او انجیل کې دا خبره خودلې شوې و چې نبی آخر الزمان برازي او دا په دې مکه معظمه کې راځي، ریګستان علاقه وي، یتیم به پیدا کیږي، مهر نبوت به پملا لګیدلې وي. دا ټول نخي باقي دا موجود دي، ټول نخي او د دې تاییدات هم شته. لکه زه به یو تایید پیش کما چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د 1200 کالو ماشوم 1200 کالو نو دا ابو طالب شام ته په سفر باندې تلو. په دې وخت کې د رسول الله حفاظت ابو طالب کو د ترې دا شام ته تلو. نو په دې نیت باندې ځان سره بوتلو چیرې دا ز تاجر سړی مو دا باندې تجارت اصول باندې کویش خبر بش ځان سره بوتلو. خو خيار سړی روان دي بلار باندې یو ځای ته رسیدلی دي. په هغه علاقه کې یو راهب دی د عیسایانو، بوهیرانو مې دی، بوهیرا راهب. کله چې دا ابو طالب او دا نبی علیہ السلام ماشوم د 1200 کالو دی، دا د بوهیرا د علاقې ته ورسېدلی دي. نو د بوهیرا لارې ته سکسان راستلی ورته ویل چې په دې ځای باندې وسوک تیریږي او چې کلم ناشنا ولیدل نو زما د ګرجې له راولي عبادت خانه له زما سره ملاقات دی. ابو طالب دی او خپل قافله د نبی علیہ السلام ماشوم د 200 کالو چې د غزې له کله را ورسېدل نو خلک ولار دی ورته وچاره د دې کلی چې کم پیر سیب دی کم راهب دی هغه تاسو غواړي دغه ملاقات لراشي. ابو طالب دلرال د ابو طالب خيارو کله چې دوی د پیر خواله ورتلل نو دا نبی علیہ السلام یې بار کینو چې دا سو نقصان وته ونه رسي. دنه چې کله لاړل نو دا بوهرا راهب ته تپوس کوي نور څه سنو دا خو دروغ هم نشو ویلې ویلا یو کسره سبل شته هغه دنه راولي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنه راوستو. دی بوهرا راهب دی ماشوم د قتل د دې ماشوم په باره کې د ابو طالب ته تپوس کوي دا لګ دسه دی ودا مې وراره دی خددو پلار سوک دی پلار مړ دی مور مړه ده چې دا نخې مخې کله ټولې وکتلې دا یتیم دی. نو بیا ورته ویل څه کار دی زه چې کله سحر راوتلم نو تاسو چې په دې لار راتلې نو ما قتل دی بوټو تا او دی ونو تا چې دی به سجدي لګولې. زه پوه شوم چې دا نبی آخر الزمان روان دي. زموږ په کتابونو کې دا د نبی آخر الزمان نه خدا چې ونی بوټي به سجدي لګیدته. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تکانو بوټي आवाजونه کړي سلامونه کړي دی ورته خادمې په سلام کړی دی السلام علیک یا رسول الله. نبی صلی الله علیه وسلم چې کله وفات شو کوم منبر باندې چې مسجد نبوي کې بناستو نو هغه منبر پسې جړل. سحر به چې منځنه مخ کې جمعه تراغه کوم استن ته ډډه وهلې او هغه استن پسې جړلې دي. نو دا رسول الله معجزې وي ورته ویل دي کار دي چې دا ماشوم ز پوښوم چې تاسو سره نبی آخر زمان روان دي هم دا ماشوم دي نخي بالکل ټیک ټاک دي. خو داسې وکړي چې مخکې مبوځئ مخکې یهود آباد دي په دې لارو باندې شام ته چې رسئ په لار کې یهودیان دي او دا یهودیان د دې ماشوم ازلي دشمنان دي. نو که دا ماشوم تاسو بوتلو دا ماشوم دنه هغوی مړ کي لہذا تاسو واپس دا ماشوم مبوځئ. نو ابو طالب دا ماشوم بیا واپس کړی دی. نو دا نخې باقاعده موجود وي. دی اهل کتابو عیسایانو او دی یهودیانو ته پته وه چې نبی آخر زمان روان دی او دا نخې دي. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د راتګ نه لږ مخکې د دې يهوديانو د مکې د مشرکانو سره ډېرې زیاتې لانجې کونجې شروع شولې. د مدینې او د مکې خپل منځ کې تنازعې وي. نو دې يهوديانو ته خو پته و چې نبی آخر زمان به راځي نو دعاګانې به کولې. الله هغه پیغمبر زر راولېږه د کم پیغمبر چې تا وعده کړې ده چې دا پیغمبر به راځي موږ به د دې پیغمبر حمایت کوو او د دې مکې د مشرکانو سره د دې پیغمبر په حمایت کې جنگي غو بار بار به دعاګانې کولې بار بار. نو دا و چې وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا طلب د فتح به کو چې الله تعالی پیغمبر زر راولېګا موږ به داغه حمایت وکړو
او دا غینه بعد به موږ بیا د دې مشرکانو سره جنگونه وکړو. الله چې کله پیغمبر راغی خ ټیک ټاکه پیجندو لکه عبد الله بن سلام وی چې دا پیغمبر مې دسه پیجندو لکه څنګه چې خپل بچی پیژنم. بیا ویلا په بچو کې به زما شک راشي او په دې پیغمبر کې زما شک نه راتلو. خدای باوجود دې د نبی علیہ السلام نه انکار وکړو. وی تاسو دغه خلک وی چې اولم ناری والی چې الله پیغمبر راولې ګمنګ حمایت کو چې کله راغی تاسو دغه نه انکار وکړو. تاسو دغه خلک بیا مو چې موږ جنتیان یو او نحنو ابناء الله واحباؤه دا د الله تعالی طرف نه دي تا توبېخ دی. نو دا معنا شو ولما ارکلا جاءهم چراغ دیتا کتاب من عند الله کتاب نورات قرآن دے مصدقن چې تصدیق کون کی کتاب علماء دغه کتاب معهم چې دوی سرو ولما جاءهم کتاب من عند الله کله چراغ دیتا کتاب د الله جانبا مصدق لما معهم تصدیق کون کی کتاب دغه چې دوی سرو دې جزاء پټه ده. جزاء سره فکذبوه نو تکذیب والله کو چکل راغه نو تکذیب کو شرط او جزاء یادا چکل راغه نو استهانوا بمجيئه دا غرات لله ډیر سپک وګڼل سپک ورته وکتل دا دو جزاګانی. الله وی پیغمبر تکذیب کو سپک ورته وکتل حالن کې وکانو من قبل ودی مخکې پیغمبر دراتلونا من قبل مراد یا قبل القران دی یا قبل النبي مخکې د قران دراتلونا یا مخکې د پیغمبر دراتلونا یستفتحون یو سومانی دی. یو معنا د یستفتحون دادا چې کما د دې صيغه سره مناسب معنا ده چې دا د استفعال باب ده او په دې کې د طلب معنا پرته ده. نو یستفتحون طلب د فتح به کو فتح به غختلا علی الذین د خلق په بدله کې د خلق په مقابله کې کفر چې کافرانو دی بدا الله نه فتح غختل چې الله اخر پیغمبر راولي فتح بد الله نه غختل یستفتحون من الله د الله نه فتح غختل علی الذین د خلق په مقابله کې کفر چې کافرانو چې الله پیغمبر راولېګا موږ به حمایت کو د مشرکانو سبب جنگيګو. نیو دا معنا ده. دویم یستفتحون دا په اصل کې ده دا یستفتحون په معنا د یفتحون باندې یفتحون په معنا باندې نو یستفتحون په معنا د یفتحون بداسي شي په معنا د فتحه یعنی په معنا د خبر. نو فتح خبر ته هم لیکي. نو وکانو من قبل یستفتحون وکانو من قبل یفتحون نو داسین او تا پکې دا زائد شو بیا به دا معنا شي چې کله مشرکانو د دې يهوديانو مخالفت کوو نو دې يهوديانو با د کافرانو دا خبر ورکوو چې تاسو خو په حال زمونږ سره جګړه کوي او صبر وکي پیغمبر روان دی. نو خلق له به خبر ورکوو خبر یستفتحون خبر به ورکوو خلق لا يعطون الاخبار بمجيئه محمد الا العرب یستفتحون خبر به ورکوو على الذين كفروا اغه خلق له کافرانو خبر به ورکو هغه خلکو چې کافرانو سو دا خبر ورکو چې نبی علیہ السلام روان دی موږ به حمایت کوو استاد سو بجنګيګو. دا معنا ده د دوه معنی شولې. په دې ځای کې یو معنا بلم شوی دا چې یستفتحون په معنا د یسالون باندې راغلی دی بیا به دا معنا شي وکانو من قبل ودی مخکې یستفتحون تاسو نه کول من مجيئه د پیغمبر دراتلو څنګه تاسو نه کول دې مشرانو به د خپل خلک ولګل تاسو لاړ شي مکه ته معلوماتو کې چې پیغمبر خو پیدا شوی نه دی چیرته دا د نخیر یتیم به پیدا کیږي دا نه خیدا لاړ شي معلومات وکي دې به ګرځیدل بیا ورال چې نه پیدا شوی لانه دی. یستفتحون طلب دی بات تاسو کول علی الذین کفروا نو دلتا علی په معنا د من دی نو من الذین کفروا د کافرانو نه د مکه د مشرکان به تاسو کول چې پیغمبر راغله دی کنه راغله نو دا معنا شولا. نو وکانو من قبل یستفتحون مشهور معنی هم دقه دا چې وکانو ودی من قبل مخکی یستفتحون طلب د فتح به کو علی الذین کفروا فاغي خلق باندې چاوي کافرانو طلب د فتح به کو چې پیغمبر روان دی نو طلب د فتح به کو او خلق له خبر ورکو پس باندې بمجيء محمد صلى الله عليه وسلم بمجيء محمد صلى الله عليه وسلم چې نبی صلی الله علیه وسلم روان دی.
دا درې معنی دلته کې تفاسیر کې شته او دا معنا چې کوم شوی دا چې استفتحون بمجيء محمد صلی الله علیه وسلم یا بخروج النبي صلی الله علیه وسلم د نبی علیہ السلام د خروج ته پوښتنه به کول چې پیغمبر روان دی دا معنا عبد الله ابن عباس کړی دا او تفسیر ابن جریر طبری کې دا معنا ذکر دا علماء کوي دې ځکه یو بل معنا مشهور ده هغه معنا ده سیدا چې وکانو من قبل یستفتحون ودیو مخکې یستفتحون چې طلب د فتح به کو بحرمت النبي صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علیہ السلام په حرمت باندې به طلب د فتح کو یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام به الله ته وسیله کو او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په وسیله باندې د کافرانو باندې فتح غوښتله او د پیغمبر په حرمت باندې دا تفسیر د سلفونو نه نقل لہذا دا تفسیر خطا تفسیر دی او د دې نبیا دا بدعتیان توسل بذوات الفاضله ثابتای چې الله ته نیکان بندگان وسیله جایز ده دغه مسلې د لپاره دا تفسیر په بعضی کتابونو کې ذکر شوی دی چې وکانو من قبل یستفتحون بحرمت النبي د پیغمبر په حرمت باندې نو موږ وایو چې دا معنا د څه دا چې یستفتحون بمجيء محمد او بخروج محمد دی او کله سوال راشي چې موږ وایو چې حرمت النبي پکې نشته نو زموږ څوک تاسو کې چې دا بخروج نبی خو پکې هم نشته په دې آیت کې نو پاول کې موږ منهج تفسیر بیان کړو کنه چې د قران تفسیر په اقوال صحابه باندې هم کیږي با او د عبد الله ابن عباس قول پکې دی د عبد الله ابن عباس ویل دي او دا په تفسیر ابن جرير کې دي چې استفتحون بخروج النبي د رسول الله په خروج باندې او دا معنا د صحابو نه نقل او د حرمت النبي دا معنا د صحابو نه نقل د تابعین نه نقل لهذا دا معنا غلطه ده نو کانو دیو من قبل مخ استفتحون طلب د فتح وکاو د الله نا علی الذین کفروا باغ خلق باندې چې کافران دي د پیغمبر اسلام پر اوتلو باندې فلما جاءهم کل چراغ دویتا فلما جاءهم کل چراغ دویتا ما پیغمبر عرفو چې پیجندوی کفرو به انکار ته وکو او کفر پوکو چې نه منو فلما جاءهم کل چراغ دویتا ما پیغمبر عرفو چې پیجندوی فلعنت الله ان الله لعنت دی علی الکافرین په کافرانو باندې په کافرانو د الله لعنت په کافرانو باندې دی ځکه د پیغمبر نه انکار وکړو کفر شو بئس ما اشتروا به انفسهم يكفروا بما انزل الله دا د يهوديانو بل یو قباحت او صفت چې د ما انزل الله نه د ضد وجه انکار کو نو ضد يهوديانو صفت شو بئس بد ما شی اشتراو چې خرڅ کو دی به باغی باندې انفسهم خپل ځانونه هغه شی بد دی چې دی په خپل ځان خرڅ کو ځان یې خرڅ کو هغه واغستو هغه سو هغه دا دی چې یک فرو کفر کول د دوی پس باندې بما پا کتاب باندې انزل الله چې الله نازل کړی دی ولې وکړو بغیان د وجه د ضد وجنه وکړو ضد سو ضد په دی وجو ایو نزل الله چې الله نازلې من فضل خپل فضل علا من پاچا باندې شاو چې وغړي من عبادی د خپل بندګانو نه چې الله د خپل فضل په خپل خاص بندګانو باندې ولي کوي یعنی نبی صلی الله علیه وسلم ولید الله پیغمبر دی نو دا زیاده کو نو په دیو جبانی د پیغمبر نه انکار وکونو فباءوا بغضب علی غضب فباءوا نو دی اختشوا بغضب د الله په غصه باندې علی غضب د بل غصه د پاسا دی په غصه کې اختشو د الله د بل غصه د پاسا دی په غضب باندې اختشو د بل غضب د پاسا دا غضب دو ځل ذکر شو دا کې نه د کثرت نه چې الله وت ډیر زیات غصه شو غضب علی غضب بعض علماء مانیم کړی دي چې دلته غضبونه دو دي نو ګناهونه اصل کې دو دي لکه یو دا اول غضب نه مراد حسد دی چې د پیغمبر سره حسد وکړو بغیان او دویم غضب نه مراد کفر دی چې د پیغمبر بیا ومنمونو انکار ته وکړو اول حسد راغی او دی کفر د رسول پیغمبر نه انکار وکړو دویم نمبر دا اول غضب نه مراد کفر دی په عیسی علی السلام باندې ځکه يهوديان عیسی علی السلام نه منو او د دویم غضب نه مراد کفر دی په محمد صلی الله علیه وسلم باندې چې نبی اسلام نه منو د ایمان ادا او د سره مخکې دوه مسلې د يهوديانو دوه عبادتونو د غیر الله ذکر شوی دي دوه نه فرمانی لکه یو غضب نه مراد د عبادت ته د عبادت یې کړو او دابل غضب دار د داوود علیہ السلام هغه کلیوالو هغه اصحاب اله چې الله ول د خالی پرد پر میان منی سې دیني ول نو یو غضب نه مراد د عبادت ته او دبل غضب نه مراد د میان نیولې
نو فباو بغضب علی غضب وللکافرین عذاب مهین، د کفار د پاره عذاب د مهین نسبت کوونکې. د عذاب مختلف صفاتونه بیان شوي دي، عذاب علیم او عذاب عظیم وغیرہ وغیرہ. خو د کفارو د پاره ذکر شي قران کې او د مهین دا صفت وسره ذکر شي، نو بیا به صرف او صرف د کفارو عذاب مرادي. ځکه چې عذاب د اهانت د پاره د کفارو د پاره دی، او کوم چې د مسلمانانو د پاره کوم عذابونه دي نو هغه صرف د دې د پاره چې د ګنا نه پاکي په دی باندې. او دا مهین صفت چې د عذاب راغله ده نو دینه صرف د کفارو عذاب مراد دی، او دا په دلیل دی چې ولل کافرین عذاب مهین.